د افغانستان کریکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د لوبې په شپه یو رستورانت کې شخړه کړې ده. د انګلستان او افغانستان لوبې ترمنځ له سیالۍ وړاندې په یو رستورانت کې افغان لوبغاړو د یو نامعلوم کس سره شخړه کړې ده. د راپورونو له مخې پرون دوشنبه په 18 نیټه د شپې په پاو باندې 11 بجې هغه مهال یو رستورانت ته پولیس راوغوښتل شول چې یو ناڅرګند افغان لوبغاړي د یو عام کس سره چې د دوی ویډیو یې جوړوله شخړه کړې ده. د انګلستان او افغانستان لوبډلو ترمنځ د سیالۍ په شپه دغه پیښه د منچستر په اکبر رستورانت کې وشوه چیرته چې افغان لوبغاړي د شپې خوړو لپاره تللي وو. پولیسو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې هیڅ چاته زیان نه دی رسېدلی او نه هم د پولیسو لخوا کوم کس نیول شوی دی، خو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. دا پیښه داسې مهال کې کیږي چې له دې څو شپې وړاندې پاکستان لوبغاړو د شیخ مالک او میرمنې په شمول په یوه رستورانت کې د شپې ناوخته راغونډ شوي وو. دوی له هند څخه په سیالۍ کې له ماتې خوړلو وروسته له توندو نیوکو سره مخ شوي وو. کله چې افغان لوبډلې مشر ګلبدین څخه د رسنیو پر مخ د یادې پیښې په اړه وپوښتل شول، نوموړي ناخبري څرګنده کړه او زیاته کړه چې په دې اړه به له امنیتي مدیر څخه وپوښتل شي.